السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به ستاسو ته د واتساپ داسې حیرانونکې سیټینګ در وښایم، داسې حیرانونکې طریقه در وښایم چې تاسو به ورته حیرانه پاتې شئ. ټول ملګري به درته حیرانه پاتې شي او تپوس به درنه کوي چې دا تا د چېرته نه وکړو. که تاسو کتلي په واتساپ باندې تاسو د ناشنا نمبرونه تاسو ته کالونه راځي، تاسو ترې تنګېږئ او تاسو هغه کالونه بلاک کول غواړئ، مطلب کالونه او هر څه نوټیفیکیشن هر ځای مکمل بندول غواړئ چې تاسو ته کال نه راځي او ستاسو ورته ځي، داسې طریقې باندې بلاک کړئ چې تاسو ته به انکمینګ کال نه راځي خو تاسو ورته کال به کولی شئ. د دې دپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو او تر اوسه پورې که تاسو زمونږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړل دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو سمپلی د دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ خپل موبایل ته، د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، تاسو ته به یو داسې انټرفیس راوالي. ټیک ده، تاسو به څه وکړئ، دلته تاسو له په سر باندې چې کوم آپشن راکړی دی سروس، دا به تاسو د دې ځای نه آن کړئ. بیا لاندې تاسو له بل آپشن راکړی دی د نوټیفیکیشن. که دا نوټیفیکیشن تاسو آن ساتل غواړئ، مطلب که تاسو غواړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن راشي نو آن یې کړئ، او که نه غواړئ چې نوټیفیکیشن را نه شي نو آف یې کړئ. ټیک ده، د دې نه علاوه لاندې تاسو کتلی شئ تاسو ته دلته دی آوټ ګوینګ وایس کال. که دا بندول غواړئ نو دا د دې ځای نه بند کړئ. ټیک ده، دا بټن د دا څه کوئ آف کړئ. او دلته بل آپشن تاسو راکړی دی، په دې سمپلی تاسو کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ اوس دا څه وکړئ، چوزینګ ټایپ، په دې کې به اوس یو ځای ځانه خوښ کړئ، یو آپشن به خوښ کړئ. ټیک ده، جسټ ډیسیبل د کال. اوس د دې ځای نه ته کال بندولی هم شي، یا کال موبایل یا کال ہوم، کال ورک، کال ادر. ټیک ده، دغه شانتې د دې ځای نه دا ښه په اسانه طریقې سره کولی شي. اوس انکمینګ کال دی زیاته مسله موږ ته څه وي چې موږ ته اکثر ناشنا نمبر کال کوي، موږ تنګی او موږ هغه داسې بلاک کول غواړو چې موږ ورته میسج کوو خو موږ ته نشي کولی. ټیک ده، هر ټایم موږ ته کال کوي، موږ ته میسج کوي، نو هغه تاسو څه کولی شئ، هغه هم تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ، بندولی شئ ښه په اسانه طریقې سره. اوس په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ دا هم دغه شان آپشنان دي، په دې کې به یو سلیکټ کړئ. اوس تاسو کتلی شئ یوز سروس بار چې دا سروس ته د چا دپاره استعمال دی، اننون نمبر اونلی، مطلب هغه نمبر چې کم ناشنا نمبر وي، یا کانټیکس اونلی، یا خپل د کانټیکس دپاره، یا ایوری نمبر، یا هر نمبر تاسو کوئ بلاک کوئ. نو ملګرو ډېر د کار آپشنان دي په دې اپلیکیشن کې. امید لرم چې ستاسو ته ټولو به ډېر زیات خوښ شوي هم وي. که خوښ شوي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې